السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو نجلۍ مو یو چا ته ورکړې ده، دا ښه ځای دی، ښه خلک دي، ښه کور دی. دا بعضې قریبانې راځي نجلۍ ته وایي هو ته یې فلانکي ته ورکړلې، هو ته یې څنګه ورکړلې؟ نکاح سوې ده، کوزده سوې ده. اوس دا بعضې همزولي یا مثلا د اکا لور د ماما لور دا داسې خبرې ورته کوي چې د نجلۍ زړه لرې سي د خپل خاوند څخه. محترمه ما ته وخت یو خور پیغام پرېښی و چې ما مېړه درلودی، ورکړې ولمه، ود سوې نه ومه، خو زه مدرسې ته تلم، نو خاوند مې لیدی پر دا لار باندې دا نجونو راته ویل چې دا ستا خاوند دی، دا به ته کوې. بس وایي زما زړه ځینې لرې سو نو لرې سو نو لرې سو. دا واقعات مو واورېدلي ومو لیدلي. زموږ په جامعه کې، زموږ په ماحول کې دیني پابندي نسته. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي او دغه رنګ عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو روایت ذکر کړی دی: من افسد امرأة على زوجها، که چا یو ښځه د میړه څخه خواطوره کله، فلیس منا، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا څوک زموږ څخه نه دی. میړه او خاوند که چا سره جلا کړل، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي دغه څوک زموږ څخه نه دی. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو چا څخه بیزار سي، هغه څوک بیا د جنت ته ځي؟ والله لازم که د جنت دید لا وکړي، هغه به دوزخ ته ځي، هغه به دوزخ ته ځي. او جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ان ابلیس یضع عرشه علی الماء، شیطان د خپل کټ پلنګ پر اوبو کښېږدي، بیا د خپل دغه راوغواړي شیطانان وځي ولاړ سي. هر چا که غټ فساد وکړي او مؤمنان په غټو ګناه اخته کړل، هغه ته نو زه شاباشۍ ورکوم. یجي احدهم فیقول، یو ورته راسي وایي فعلت کذا و کذا، پلانکی کار مې وکړي، په پلانکي مې زنا وکړل، په پلانکي مې غلا وکړل، په پلانکي مې قتل وکړي. شیطان ته ورته وایي ما صنعت شیئا ولقد اصلاح کړي، دا ورته هلته کښېنه. ثم یجیء احدهم فیقول، یو بل شیطان ورته راسي، یو خړککی بلاوي، هغه څه ورته وایي؟ وایي فرقت بینه و بین امرأته، ما د میړو د معنی په مابینځ کې لرېوالی راوستی، هغه مې سره لرې کړل. نو شیطان یې راځندې کړي وایي راس هله هله هله، نعم انت انت نعم انت، داسې ټینګ یې ونیسي. حدیث صحیح المسلم روایت کړی دی. دغه شیطان د شیطانانو پر مشر ګران سي چې تا د میړه او د خاوند په مابینځ کې لرېوالی راوستی. که څوک زنا وکړي، خو الله ته توبه وکاږي، معاف به سي. او کم خاوند او ښځه چې څوک سره بیل کړي، سره جلا یې کړي، زړونه یې سره لرې کړي، ښځه د الله په لعنت ککړه سوله، خاوند چې ناراضه وي، الله د هغې ښځې څخه ناراضه کېږي. نو د هغې ښځې شپه ورځ ټول د الله په لعنت کې دي. زنا خو به یو ساعت کوي وي، غلا خو به یو ساعت کوي وي. نو دا یو عظیمه کبیره ګناه ده چې د یو مؤمن خور او ورور په مابینځ کې جلاوالی راولي. که هلک کوزده وکوله، که نجلۍ کوزده وکوله، تاسې ترغیب ورکوئ چې ماشاءالله بارک الله، الله دې په تاسو کې برکت کښېږدي، ډېر ښه ځای دی، ډېره ښه کورنۍ ده، بس ډېر ښه خوند یې وکړئ، ډېر مناسب ځای دی. دا مه ورته وایه نجلۍ ته چې تا وګوره دا ځای وګوره. دا ازلي پیښې دي، دا د تقدیر پیښې دي. دا نکاح یو باندې یو څوک اخیستل، دا د انسان په قدرت او په لاسونه کېږي. تاسو په دې ماحول کې فکر وکړئ، قومونه یې جلایي، رنګونه یې جلایي، وطنونه یې جلایي، خو لیکن بیا د ژوند ملګري سره دا ټولې هغه څه دي چې زموږ په تقدیر کې لیکل شوي دي. نو دغه ښځې چې و د نجلۍ ته وایي محترمه چې هغه ستا میړه دی دي، ستا میړه دی دي، دغه ښځې هغه ښځې دي چې دوزخیانې دي. نو د دوزخیانې ښځې کور ته مه پرېږدئ. دوزخیانو ښځو ته دغسې ووایاست چې ورته چغه
ستاسو په دې کې ورته څه کار دی؟ چغه یې کوي. ستاسو د خور یا ستاسو د لور یا ستاسو د قریب ژوند به دغه بې شرمانې در خرابوي. دغه شیطانان دي، د شیطان لښکرې دي دغه ښځې. ډېر ځوانان بیا داسې دي زه کوزده وکړي، نور ځوانان او ستا نو پلانکی خو سر دی پیغرونه ورکوي، دغه زړه تور سي لا کور سي. ولې داسې کوئ؟ نو دا یو عظیم کبیره ګناه ده. هر هغه څوک چې یو چاته د هغه د مینې غیبت کوي، هغه والله که پر ایمان ولاړ شي کافر به تر دنیا ځي. او هر هغه ښځه چې یو ښځې ته بیا د دې د خاوند غیبت کوي، هغه والله که پر ایمان ولاړ شي پر کفر باندې به ځي. نو که غواړي چې کافران تر دنیا ولاړ شي، نو د میړو د مینې په مابینځ کې بس خبرې شروع کړي. حدیث نمبر اول 3 صفحه نمبر 59 ترغیب الترهیب جلد نمبر 2. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.